درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست درنو زه تازه دوه مهم خبرونو ته د AFG پلس چینل څخه. ملګري ملتونه وایي TTP د افغانستان له خاورې پاکستان ګواښي. د ملګرو ملتونو سازمان په یوې نوي راپور کې ویلي چې افغانستان کې میشت د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP د پاکستان خلاف ګواښ دی. ایکسپریس ټریبون راپور کړی چې د پاکستاني طالبانو تحریک په افغانستان کې د ټولو بهرنیو توندلارو ډلو پر پرتله د طالبانو له واکمنۍ زیاته ګټه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې چې جمعه د غبرګولي پر 8 خپور شو، د پاکستاني طالبانو تحریک په افغانستان کې د بهرنیو د ترهګرو جنګیالیو لویه برخه جوړوي چې د جنګیالیو شمېر یې څو زره تنه اټکل کیږي. د پاکستاني طالبانو تحریک اسلام پاله وسلواله ډله ده چې د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې ډیورنډ کرښې ته نږدې میشت ده. د بلې خوا کندوز کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله 2 ماشومان مړه او 1 ټپي شو. کندوز کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي چې په دغه ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله 2 ماشومان مړه شوي او 1 بل ټپي شوی دی. دغه پیښه شنبه د غبرګولي پر 8 د کندوز د باغمیري کلي کې شوې ده. چاودنه داسې مهال شوې چې ماشومانو په یوې قلا کې د هوان په ناچاودېدلې مرمۍ لوبې کولې. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.